نن مو راوسته د مردان رستم یو خسته ځای ته چې ورته پښتنګي ویلی شي. پښتنګي د پیرسۍ رستم یو خسته سیمه ده او زیاتره خلک ورته چکرو د پاره راځي. نو راځي چې ورته مونږ هم خپل سفر وکړو او ما خپل سفر شروع کړو د کوی برمول نه د رستم په لوري باندې او راورسېدم غونډو ته. او چې کله د متی پل راورسېدم نو حالات بدل وو ځکه چې د شپې توپان راغلی و نو د دې علاقې ډېر زیات نقصانات یې کړي وو. او بیا مې خپل سفر شروع کړو د خپل منزل په لوري باندې او راورسېدم فرش ته. یوه لار دې ځای نه مردانو تللې ده او یوه لار سوانډیر ته تللې ده او ځان مې راورسو خپلو ملګرو له کوم چې د نوښار نه پېښور نه چارسدې نه راتلل. او ځان مو راورسو پیرګلۍ کلي ته. موټر سایکل مې خپل یوه دروړي او بیا خپل ټریک شروع د پښتنګي چینې په لوري باندې او راورسېدو پښتنګي چینې ته. دا ټول یو دغه کې مخامخ ځای نه راوځي کو تاسو ته په نظر باندې راځي. د رارسېدلو نه پس مو ځان لامبول ته تیار کړو او د لامبول نه پس مو خوراک تیارول شروع کړل. آفتاب لالا په تیلې ته کېناستو د پخلي دپاره او موږ ویډیوګرافي خپله شروع کړه د چینې په غاړه باندې. او د دې چینی اوبه ډېرې زیاتې صفا وې چې دننه پکې هر یو څیز په نظر راتلو. او بیا هم د اوبو دننه ویډیو جوړول شروع کړل چې ډېره ښایسته نظاره یې په نظر راتلله. او د لامبلو نه پس مو خپل سفر شروع کړو د بره غر په لوري باندې. پته خو لګي سړي چېرته ولاړ دی.